就来多里的哗啦扩啦个个呢，把东大生生的话来留给修友。دا والا بچی دا چرمکه اخرى وی کده لرګ چربکه. د پخوا زمانې قصه ده. د غرونو په لمن کې یو ډېر خشته کلی و. په دې کلي کې یو دوه ملګري اوسېدل. د یو نوم نعیم و او د بل نوم امجد و. امجد مالدار و. د خپلې ښځې سره په یو خشته کور کې اوسېده. خو نعیم غریب و. دی به په دغه کلي کې د خپلې ښځې سره په یو کچه کور کې اوسېده. یاله ښځې څه خو دې غریبۍ نه دومره تنګ شوی یم. والله امجد ته وګوره دومره سول کې ژوند تېروي. یاره زه خپله دومره پریشان یم خو څوک ونو. یاره سالیا یو خبره مې ذهن کې ده خو که چېرته تا ومنله نو بیا به مالداره شو. دا څه وې څه خبره ده ژر ووایه که نه بس ژر یم چې مالداره شو. دا وګوره دې خوا که چې درته ووایم. او دغسې د نعیم ښځه نعیم ته یو پلان بیان کی او په سبا باندې نعیم د هغې پلان مطابق د امجد د کور ته لاړ شي. یاله که نعیمه ولې پریشانې وایه که نه خیر خو دي که نه. خیر خو نه دي که نه امجده ښځه مې بیماره ده اسپتال کې پرته ده. د بینک نه قرض راوباسم او وایي چې څوک دې ذمهداري واخلي نو پیسې به درکړو. اوس راته په دې څوک نصیحت نه کوي. مړه نو ته ایره دې ته خپې زه یم که نه زه به دې ذمهواري واخلم که نه. او دې نه پس امجد نعیم له په هغې کاغذونو باندې بغیر څه لیدو دستخط وکړي. الله دې خوشحاله که امجده باید زما کار اوس آسان شو. زه لاړم. دا وګوره که نه هغه چند مې ورسره وکړو. امجده ته په کاغذونو باندې دستخط یې وکړې. اوس وایه څه به کوو. دا څه وې سړیا دا خو دې ډېر غوط کار وکړو. بس اوس قدر و چې ته وچې ځو. او دغسې دوی دواړه خپله کډه واخلي او د امجد د کور ته روان شي. امجده هغه دا کور ته اوس خشته خالي که چې زه د خپله کډه اوس رادننه کړم. دا ته څه وې نعیمه د ما د کار کړي یو که نه زه خپله کډه ولې باړ کوم دا خو زما کور دی. تا کور خو مخکې و دا اوس زما کور دی. وګوره که نه دستخط یې په خپله راته کړی دی. ته اوس وځې که نه که نه وځې چې دا سامان دله دې لارې ته راولم تا ته ویم. او دغسې نعیم او ښځه یې د امجد دینه په دوکه باندې کور او ځمکه ولیکي او له کوره یې بهر کړي. امجد او ښځه یې ډېر پریشانه وي او دوی اوس په کلي کې د نعیم د کچه کور ته راشي. او بل طرف ته نعیم او ښځه یې په هغه بنګله کې ډېر خوشحاله وو. څنګه چل مې درته وښو منې که نه؟ او که نه ښځې ته خو ډېره هوښیارې ها. امجد دا ټول ستا د لاسه چې تا په هغه باندې داسې یقین نه وې کړی نن به مونږ دا ورځ نه لیده. بس یاره ښځې ما ته څه پته وه چې دا نعیم به دومره دوکهباز انسان خیږي. زه خو یم سبا به دواړه نعیم له ورشو څه مینت زارۍ به ورته وکړو که څه پیسې راله راکړي داسې خو به ډېره ګرانه شي. او که نه بس سبا به ورشو ته خفه کېږه ما الله به زموږ مدد ضرور کوي. او دغسې په سبا باندې امجد او ښځه یې نعیم له لاړ شي. خیر خو دي که نه تاسو دواړه بیا سره لاړې څه درنه پاتې شوي دي څه. ګوره نعیمه چې پیسې دې په کار وي ما به درله درکړې وي او دوکه به دې راسره نه کوله. اوس موږ له دومره څه پیسې راکړه چې ځان له پسې کار روان کړو. یاله پیسې خو درله نشم درکولی خو یو ښېګړه به درسره وکړم. سبا یې له دواړه دلته کار له راځې او تنها به درله درکومه. او دغسې دې نه پس د امجد ښځه او امجد د مجبورۍ نه د نعیم سره کار هم شروع کی. او دغسې شپې ورځې تېرېږي. 20 ورځې تېرې شي. یو ورځ اچانک د امجد ښځه بیماره شي. یاره ښځې دا به څه کېږي ما سره خو بیخي پیسې نشته دا به زه ډاکټر له اوس پسه باندې بوځمه. دا څه وې سړیه؟ او که نه زه رښتیا ویمه خو زه خیر دی زه به سبا نعیم له ورشم د میاشتې تنخوا به ترې مخکې نه راوالم او تا به ډاکټر له بوځم. یاره نعیمه لږې پیسې مې پکار دي ښځه مې بیماره د ډاکټر له بوځم یو روپۍ راسره نشته. یاره ستاسو خو لا میاشت نه ده پوره شوې چې کله میاشت کار وکړې نو تنخوا به درکړم. یاره ښځې زه خو نعیم له لاړم په هغه خو ما له یو روپۍ م رانه کړه. بس ته نن نفس نعیم دي کره کار له مزه اتا ته ډېر په سپک نظر ګوري. او که نه سبا نه بل کلي ته ځم هلته به کار کوم. بس ټیک ته هلته زه خو دوی کره مزه. د دوی د کلي سره خوا کې یو بل کلی و خو د دې دواړو کلو منځ کې یو ځنګل راته.
په سبا باندې امجد هغه بل کلي ته کار د پاره روان شو. په لاره کې ځنګل باندې امجد تېرېده چې امجد لا په ځنګل کې اچانک یو بوډۍ مهیله ورغله. یا بچی ته څوک زه په سترګو باندې ړنده یم، زما لږ مدد وکړه. یاره ترورې ته دې ځنګل کې څه کې؟ زما په خیال چې لار دا نروکه شوې ده، خو زه خیر دی ته ټینشن ماله، راځه زه به دې بوځم. بچی ته دې ځنګل کې څه کې او ته ولې داسې خفه خفه ښکارې؟ او دې نه پس امجد هغې بوډۍ ښځې ته ټوله قصه بیان کړي. خو د امجد په خبرو اورېدو سره اچانک هغه بوډۍ بدله شي او د هغې نه یو شیشکه جوړه شي. خفه کېږه مه بچي، زه خو خلکو ته سم نه ویم او ته ډېر ښه انسان یې. تاله زه یو خاص ویښته در کوم، دې سره به ته ډېر زیات مالداره شي، دا واخله. امجد د هغې شیشکې نه هغه ویښته واخلي او کور ته په خوشحالۍ روان شي. یسر یې داسې دي، ته خو کار دپاره تللی وې، دا ویښته دې کوم ځای نه راوړو؟ او دې نه پس امجد خپلې ښځې ته ټوله قصه بیان کړي. ګوره ورته ته راکړه یو څو د سرو اشرفۍ. او دغسې د هغې ویښته نه د سرو اشرفۍ راغورځېږي. دې نه پس امجد د ټولو نه اول د خپلې ښځې علاج وکړي او بیا ځان له په هغه کلي کې یو غټ کور هم واخلي. یو څو ورځې پس چې نعیم په هغه لار تېرېږي او د امجد نوی کور وویني نو حیران شي. یله ښځې امجد خو بیا بنګله واغشته، ما ته خو دې کې څه چل ښکاري یار، که ته څه وې زه خو یم یو کار وکړه، امجد دې کله په سبانه باندې لاړه شه او د ښځې نه یې ټوله خبره معلومه کړه. او دغسې دې نه پس د نعیم ښځه د امجد دې کره راشي. یاره خوري، زه تاسو کره دې دپاره راغلیم چې زه تاسو ته ډېره زیاته ملامت یم، نو مهرباني وکړه مونږه معاف کړه، زه به ستا دا احسان کلم هېر نه کړم. د امجد ښځه ډېره ښه وي، هغه د نعیم ښځه معاف کړي. دا راته ووایه چې دا داسې مالداره څنګه شوې؟ او دې نه پس د امجد ښځه د نعیم ښځې ته ټوله قصه بیان کړي. خبر خو نه کنه سړیه، ټول راز مې معلوم که. هغوی ته خو د شیشکې ویښته میلو شوي دي، هغوی د هغې نه د سرو زرو اشرفۍ روځي او یوه شیشکه د ځنګل لاره کې اوسېږي. زه وایم ته م ولې لاړ شه سبا، که موږ له هم چاته یو ویښته راکړي. او دغسې په سبا باندې نعیم هم د هغې شیشکې پسې د ځنګل طرف ته روان شي. لږ ساعت پس یو بوډۍ ښځه په هغه ځنګل تېرېږي. نعیم له هغه بوډۍ مخې ورشي. نعیم سوچ وکړي چې دا هغه شیشکه ده. یاره ټولې ته دلته څه کوې؟ زما خو تا په سړه ستړی شو، راځه چې کور ته ځو که نه زه به د ډېر خیال ساتم. یا بچې ته خو ډېر ښه انسان یې چې زما غوندې د وډې ښځې دومره خیال ساتي. الله د سره ښه وکړه. صحیح ده بچي، بس زه به تا سره لاړه شم ښه. او دغسې نعیم هغه بوډۍ ښځه د ځان سره کور ته روانه کړي. یاره ترورې ښه ده چې پیدا شوي، نن نه پس به مونږ سره دلته یي، زه به ستا ډېر زیات خیال ساتمه. دې نه پس نعیم او ښځه یې د بوډۍ ډېر خیال ساتي او په هغې خشته خوراک هم وکړي. او چې کله شپه شي نو هغه بوډۍ اوده شي. هله شابه بوډۍ اوده شوې ده، کمرې ته پټ پټ لاړ شه او دا کنچي واله ویښته دې کټ که. او دغسې نعیم هغه قینچي واخلي، د بوډۍ کمرې ته لاړ شي او د بوډۍ نه ټول ویښته کټ کړي. کله چې سهار شي او بوډۍ خپل ګنجي ویښته وویني نو ډېره پریشانه شي. یا بچي را تاسو ما سره څه وکړل؟ تاسو خو زما ټول ویښته ګنجي کړل. الله به دله دې سزا درکوي. زه بوډۍ ته اوس کور ته لاړه شه. بس مونږ چې څه په کار و هغه مونږ ته میلو شو. بیا به لوڅوکه پرېږدو ښه؟ دا وګوره که نه ښځې، خو سم ډېر مې دې را کټ کړې، ویم چې ډېرې پیسې دې روزي. بس دغه نه چې کومې اشرفۍ روزي به ستایي او دې نه چې کومې اشرفۍ روزي به زمایي، ټیک ته که نه داسې؟ چا به ویښتو اشرفۍ راکړې؟ بی دا ولې دا خو کار نه کوي. هله ښځې دا ولې او که نه؟ پته نه لګي چې ولې کار نه کوي. یاره ښځې جوړ مونږ خو دوکه شو. او که نه ما ته هم داسې ښکاري. هسې دې را باندې پاخه بوډۍ لوټۍ مو خوړه. او که نه سړیه. یاره ښځې امجد دې کله به لاړه شي، هغوی به لوټۍ له وغواړو، هغوی به نشه کوو او مونږ به لاړ شو او د هغوی له کور نه به هغه اصل ویښته راوړو. او دغسې د نعیم ښځه امجد دې کره لاړه شي، هغوی له د روټۍ دعوت ورکړي. هغوی چې د شپې روټۍ له راشي او روټۍ وخوري نو بېهوشه شي. دې نه پس دوی دواړه د امجد د کور ته روان شي
او لږ ساعت پس دوی ته د هغوی په کور کې هغه ویښته میلو شي. دا وګوره کنه ښځې دا ښه ویښته دې پیدا شو، اوس په مونږه دواړه سم مالداره شو ښه. او دوی دا خبرې کوي چې اچانک هواګانې بدلې شي او ناګهانه د دوی کمرې ته هغه شیشه راشي. ها نو هغه دوکه به ستاسو یې. زما د کلي د بوډۍ نه ویښتم تاسو کټ کړو، اوس خو زه تاسو نه پرېږدم. ستاسو ته به ستاسو سزا ضرور میلاویږي. صبر وکړه چې سرمنه مو باسم. وای وی کنه بیا به نه کوو. وی پرې مږ د سارا نوځي. او دغسې هغه شیشکه نعیم او ښځه د ځان سره ځنګل ته بوځي او هلته یې یو پنجره کې بند کړي. یا شیشکې ټولې پرون داسې پسې نه دي خوړلي وږې شوي یو څه خواله کوله لکه که نه. دا واله دا چرمکې وخوره بچي. وای وای لږ لږ چرمکې لږه. او دغسې نعیم او ښځه یې هغې شیشکې همیشه دپاره په ځنګل کې قید کړل او بل طرف ته امجد دې ته هغه خپل زوړ کور هم میلاو شو او نوی کور هم. امجد به د ټول کلي والا خیال ساته او د غریبانانو مدد به یې هم کوو او ټولو کلیوالا د امجد نه ډېر خوشحاله وو او دغسې به دوی ټولو په خوشحالۍ ژوند تېراوه.